ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي کنه د دې ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډیره زیاته مینه وه. دا ښځه خاوند ډیر زیات په یو بل باندې مینو، انتهایی مینه یې وه. نو چې کله ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه وفات شو کنه، نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما وی چې نن به زه داسې جړا کوم، داسې جړا په ابو سلمہ باندې کنه چې خلک په تاریخ کې یاد ساتي، یاد به یې ساتي چې په ابو سلمہ باندې د هغه ښځې څنګه جړا کړې وه. ما وی زه به نن دا خپل زړه تشوم په جړا باندې، دومره پسې خفه ومه. خو دلته د نبي علیه صلات وسلام قول راته رایاد شو چې نبی علیه صلات وسلام د جړا نه منع فرمایلي ده، او نبی علیه صلات وسلام فرمایلي دي چې کله در باندې مصیبت راشي، غم راشي، نو دا دعا وایئ انا لله و انا الیه راجعون اللهم آجرني فی مصیبتي واخلفني خیرا منها. وی دا د نبی علیه السلام دا دعا راته رایاده شو، نو ما هم دا ووي، ما هم دا ووي. مطلب دا دی چې موږ د الله تبارک وتعالی یو، الله تبارک وتعالی ته به واپس کیږو، او الله مال زما په مصیبت کې اجر راکا، وخلفني خیرا منها، والله مال د دې نه غوره راکا، الله مال د دې نه څه راکا. دا دعا ووایه. ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي وی دا خو د نبی علیه صلات وسلام حکم، ما دا دعا وویله، خو په زړه کې مې دا و چې د ابو سلمہ غونته خاوند به ما ته چېرته میلاو شي، د هغه نه غوره چېرته شته دی، د هغه چې ما سره کومه مینه وه د هغه په شان خاوند ما ته نشي میلاوېدی. خو دا دعا د نبی علیه السلام حکم، نو ما وویله چې دا دعا مې وویله که نه څه موده تېره شوله، په ما پسې د نکاح د پیغام نبي علیه السلام راولېږو، ما پسې نبي علیه السلام د نکاح پیغام راولېږو چې ام سلمہ ما سره نکاح وکړه. نو زما خاوند نبي علیه السلام وګرځېدو چې په مخ د ځمکه د هغه نه غوره نشته دی، د ابو سلمہ نه په زرګاهانه په ارباوونو باندې غوره دی. وی ولې؟ ځکه ما دا دعا ویلې وه، ما دا دعا ویلې وه. نو هر قسمه مصیبت چې در باندې راشي نو څه وایه؟ انا لله و انا الیه راجعون. حدیث مبارک کې راځي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي، حدیث قدسی دی، چې کله فرشتې راشي او د یو مسلمان د بچي نه روح واخلي که نه، ماشوم بچی وفات کې روح ترې نه واخلي، نو چې کله دوی دا روح اسمانونو ته اوسي که نه، نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي، وایي ای زما فرشتو اخذتم ولد عبدي، زما د بنده بچی خو واغستو، هغه خو ترې واغستو، روح خو ترې قبض کو. فرشتې وی الله او روح خو ترې واغستو. بیا الله تبارک وتعالی تپوس کوي اخذتم ثمرة فؤاده، تاسو زما د بنده د زړه نه میوه روشو کوله. دا وړوکی بچی سړي ته ډېر خوښي که نه، ډېر خوږې ورته وي. الله تبارک وتعالی فرشتو نه تپوس کوي زما د بنده د زړه میوه خو روشو کوله. نو فرشتې وی الله د هغه د زړه میوه خو روشو کوله، ځکه ستا حکم و نو موږ خو نور څه نشو کولی، خو تا راته ووي چې روح دې نه واخلی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي، تاسو چې د هغه د بچي نه ساه واغسته، بچی خو ترې واغستو، زما بنده څه وي؟ فرشتې وی الله ستا حمد بیان کو، ستا حمد بیان کو. واسترجع او انا لله و انا الیه راجعون وي. الله تبارک وتعالی فرمایي تاسو زما د بنده د زړه میوه راشو کوله، د هغه نه خو د هغه بچی واغستو او هغه زما ثنا بیانوله، هغه انا لله و انا الیه راجعون دا ویلو، او الله هغه دا ویلو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو په جنت کې یو بنگله روغه کوي، یو کور روغ کوي، او په دې دروازه باندې ورته ولیکئ بیت الحمد. بیت دا د هغې بنده کور دی، دا د هغې بنده بنگله ده چې د هغه بچی ما واغسته، هغه زما حمد بیانو، هغه زما څه بیانو؟ حمد بیانو، زما ستایل بیانولې. دا بنگله دغې انسان له ورکوي. الله نو الله بچی م راکړي دي، دا د الله امانت دی، څنګه چې راکړي دغه شان به رانه اخلي. هم علماو لیکلي دي، او یو عالم و د هغه یو بچی و پرې ډېر زیات مین و، هغه مړ شو، وفات شو. چې وفات شو د عالم ته دومره تکلیف ورسېده که نه، دومره درد ورته ورسېده که نه چې خپل درس او تدریس یې پرېښودو، درس او تدریس بیانونه یې پرېښودل، ځان له یو کوټه کې لاړ او کېناست او جړل به خلک پریشانه شو چې یاره مولانا صاحب خو موږ ته درس هم پرېښودو، هغه بیانونه یې راته هم پرېښودو، دا به څه کېږي؟ یوه زنانه هوښیاره زنانه وه، وایي تاسو د مولانا صاحب له ما ولېږئ، ما ورله ولېږئ، زه ته یو مسله تپوس وم. خلک وایي لاړه شه. دا چې لاړه زنانه وکې هوښیارې زنانه وي ښه،
نو د مولانا صاحب ته وایي مولانا صاحب یو مسلې له راغلې مې څو مسله دا ده که نه چې چېرته خادي وه نو ما د خپلې ګاونډۍ نه کالی واغېستو والی د غوږونو مندرۍ مې ترې واغېستې والی مې ترې واغېستې زه به کې د خادۍ له ځم چې واپس راشم بیا به یې درکړمه وایي زه لاړم خادي مې پکې تېره کړله چې واپس رالم هغې هم څه ونه وي ما هم څه ونه وي تر دې پورې چې په دې کې 8 کاله تېر شو څومره وخت تېر شو 8 کاله تېر شو اوس هغه زنانه راپسې سوال جواب کړي چې زما هغه والی ما ته راکړه هغه ما ته راکړه وایي زما زړه نه کېږي ځم چې دا مې نه ورکولی اوس دې زما زړه نه کېږي ځم چې دا مې نه ورکولی نو عالم ورته وایي ظالمي هغې یوې ورځ دپاره مندرۍ درکړې وي او تا پکې 8 کاله تېر کړو تا له خو د هغې شکر ایستل پکار دي د هغې احسان منل پکار دي نو ته د هغې په مندرو باندې کلکېږي اوس یې ورکوي نه زنانه ورته وایي د الله ولي چې دا مسله ما ته بیانوي که نه لومبې لږ په خپله هم سوچ وکړه ګوره هوښیاره زنانه وه که نه دا مسله چې ما ته بیانوي که نه په خپله ځان ته هم لږ سوچ وکړه دا بچی چې الله تعالی درکړی دا خو یې در امانت درکړی و او 8 کاله یې در سره تېر کړو چې نن یې در نه واغېستو نو خپل خو دې دا حالت رخ کړی دی چې په کوټه کې ناست یو خپه پسې او موږ ته د هغه درسونه هم پرېښودلو او ما ته وایي چې هغې در نه والی اوس اخلي نو د هغې احسان ومنه نو ته هم د الله احسان ومنه که نه چې 8 کاله خو یې درکړی و عالم پوه شو چې او زنانه خو زه پوه کړم زنانه خو زه پوه کړم د هغې ځای نه راپاسې د خپل درس او تدریس یې څه کو شروع کو نو غرض می دا دی چې الله تبارک وتعالی بچیم راکړي دي مور هم راکړي پلار هم راکړي ښځه هم راکړي رشته دار هم راکړي دي غمونه به راځي دې ته به ځان ذهنن تیار ساتي چې دا هر څه د الله امانت دی والله رانه به واپس اخلي بیا به بدې ردې نه وایي بیا به څه وایي انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خیرا منها دا دعا ووایه